رحمان بابا وی ک دلدار په دلداري زما قدم دی گویا هر قدم په لار د حرم دی. دا کلام او د دې کلام دا مطلب زما په ذهن کې بالکل نه راتله. زه په نه پوهیدم. د دې تشریح پروفیسور اسر منګل سے پدارنګ لیکل دي چې د دې شرح سرم زه متفق نه ما او غی لیکي کچره زما محبوب په مینه کې زما وفاداری ته په درنه سترګه وکتل او خپل قدم زما قدم سره یو ځای کړل، نو دا به داسې وي لکه چې هغه هر قدم د حرم په لار ږدي. اوس دلته کې رحمان بابا مطلب کې وایي ک دلدار په دلداري زما قدم دی. نو دلدار چې دی هغه د عشق منزل وي. نو عشق چې دی دا د تګلاره ده. منزل چا پس نه راځي بلکې دا لټون کې چې دی متلاشي د منزل پسې ځي. نو د رحمان بابا دلدار چې دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی. د غنی خان دلدار هغه الله سبحانه و تعالی دی. اوس دا دواړه چې دی د چا پسې ځي نه، هر انسان مکلف دی چې انسانان به د دې پسې ځي. نو په دې مطلب کې دا یو خبر راوځي چې رحمان بابا خو ځان ته لکه خپل دلدار راکاږي چې کو ته مال رااله او زما په لار د قدم کې خود، نو بس داسې شو لکه چې ته کعبه ته روانه. نو دا شرح چې دی کنه دا صحیح نه ده. لکه دا شرح چې دا سوکین دا صحیح نه ده. زه په پویدم نه ما الله نه وغوښته چې الله ته ما پوهه کړ چې دا څه وایي، ځکه چې رحمان بابا خو محتاج دی، عاشق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معشوق دی، رحمان بابا لاروی دی، اجنبی دی، مسافر دی، رسول پاک صلی الله علیه وسلم منزل دی. منزل خو نه راځي. نو د دې مقصد څه دی ک دلدار په دلداري زما قدم دی. رحمان بابا وایي چې کو زما دلدار په دلداري باندې یعنی هغه ته چې د مینې کوم لار تللی ده، کوم تګلاره چې ده زما دلدار ته، په هغه باندې زما دلدار زما قدمونه قبول کړو او زه په دغه تګلاره باندې د لو د پاره د تګ د پاره قبول کړم چې ها تم راځه. نو دلته کې دا ک دلدار په دلداري دا به یو طرف ته شي زما قدم دی. نو دا قدم زما نه د قدم سره دی چې رکو زما قدم زما دلدار د عشق په دې تګلاره باندې قبلوي. نو د دې بس دغه شي لکه مثال به شي گویا هر قدم په لار د حرم دی. نو بیا زما هر یو قدم چې دا به قابل احترام وي، دا به قیمتي شي. ځکه چې الله تعالی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته تلل او د دې سره مینه دا د قبولیت کار دی، دا د اهلیت کار نه دی، دا د علم کار نه دی، دا د ډیګرو کار نه دی، دا د نسب کار نه دی، بلکې دا چې څوک قبول کی نو هغه به د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي. هغه اردو کې یو شعر دی کنه چې داغه نه مخکې تاسو داغه یو واقع بیانوم. یو زنانه ده او هغه ودیږي، د شپې پسې ملګری راټولی شوي، سنبال کړي، هغه هم ځان ښه سنبال کړی او دا خپل ملګری چې راغونډي شوي د همزولې، نو څوک د زلفو صفت کوي، څوک د وریځو صفت کوي، څوک د غټو غټو سترګو صفت کوي، څوک د ښکلي تندي، څوک د ښکلي مخ د سپین مخ صفت کوي، څوک وایي واه ته خو داسې ته خو هغسې. تمام ملګری په دغه شپه باندې د دغه ناوې تعریف کوي او د دې د وجود اندامونه ستایي چې ماشاءالله بس پتا باندې خو بستا هغه چنغول ورک مینی. خو دغه ناوې چې دا چې ودیږي نو هغه د یوې امزولې په تعریف باندې خوشحالیږي نه، هغې سره یو غمي او غم څه دی؟ هغه وایي چې ګوري کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، سہاگن وہی ہے پیا جس کو چاہے. هغه وایي چې را خاون چې دی دلها چې ورته وایي هغه نه تورې ته ګوري نه سپینې ته ګوري،
بس ناوی هغه شي سهاګن وਹੀ ہے هغه ناوی شي چې دلها وسره دا خاونه وسره مینه شروع کی مینه وکي دا سړي لکه ته کې تورې خزي او خاوندانو سره مینه کوي دا سي خسته او خاوندانو له طلاقونه ورکی نو دا غم د خزي سره یي چیرې تاسو خو زما صفت کوي زما د حسن خو چې هغه می قبول کی زما میا زما خاون ما قبول کی نو ال بزناوي شم تاسو په صفاتونو باندې ناوي کېږم نام نو دلته د رحمان بابا دا کلام چې دی چې دلدار په دلداري زما قدم دی گویا هر قدم پلار د حرم دی کو زه د عشق په تګلار باندې خپل یار قبول کړم چې دلداري ورته وای نو ال بزما قدمونه قیمتي شي او تګلارې خو قسمه قسم دي نو کوم لار چې الله ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تل دا نو دغه تګلارې باندې سفر چې څوک د قبولیت خلقي دا چې الله قبول کړي هغه سفر کوي چې نه قبول کړي په سفر نشي کولای او د دغه لار نه علاوه چې څوک په نور لار رواني د قدمونه قیمتي نیوي بیا رحمان بابا وای چې زای لري کبه منته بوسرا کا او کوم کریم په چا منت د خپل کرم دی نو رحمان بابا د خپل یار نه ډېر تمه کوي امید کوي چې وای زای لري کو به منت بوسرا کا وای کو غختره متنه دا منت منه کړي او زما یار مال بوسرا کی چې زه خپل کما نو زای لري زکه کوم کریم څه ته وای سخیتا کوم کریم په چا منت د خپل کرم دی سخی چې دی هغه په چا باندې اسوک مجبوره کوي نه چې یاره یو غریب دی هغه منتونه وته وکړي نو الله به خپل مال په هغه باندې خرچه کوي سخی خو سخی وي ابي منته خپل مال په خلکو باندې خرچه کوي نو رحمان بابا وایي چې زما یار هم سخی دی او دا ضروری نه ده چې زه ورته منت وکړم او هغه مال خپل تعلق راکړي مال خپل ځان راکړي ځکه سخی دی نو بې منته او مې قبلوي معشوقه مشفقه بویه مهربانه نه قارون چې په ځان اسم د حاتم دی دلته کې رحمان بابا وی کنه چیرې زما یار چې دی هغه انتهایی سخی دی نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو سخی دی الله هم سخی دی رحمان بابا بیا خلق ته وی چې ګوره کومه معشوقه وی هغه معشوقه وی کوم چې ستا سره مینه کوي مشفقه چې بالکل مینه نه کوي او مهربانه وي سخی وي پتا مهربانه پتا خفقيږي نو دغه معشوقه بویا دا نه قارون چې په ځان اسم د حاتم دی دا نه چې د قارون په شان بخیل وي او ځان ته حاتم تای وي چیرې زه خو یم حاتم تای نو دلته کې رحمان بابا د کمی محبوبې د حاصلولو او داغه د لټون مونږ ته درس راکړي کومه محبوبه چې مهربانه وي او شفقت ولوي نو دغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه نور څوک کې دی نشي هسې پټ لرم دا زړ رخسار له خلقو لکه زر چې څوک له خلقو پټ پنهام دي پنهام پټ ته وایي که نه نو رحمان بابا د یار په مینه کې د وجود نه وینه چې دی هغه وچه شوې ده او وجود تک زیړ پاتې شوی دی مخ زیړ دی وای چې هسې پټ لرم دا زیړ رخ هسې پټ لرم دا زیړ رخسار له خلقو وای ما چې کم دا زیړ مخ نیولی دی دا د خلقو نه ولې پټ ساتمه چې څوک مې وینه ني نو دا د دې وجې نه چې موږ ته ما ته څوک وایي چې لکه ته خو تک زیړ شوي دا د باندې ستل شوی دی نو دغه نه ده هسې پټ لرم دا زیړ رخسار له خلقو دا زیړ رخسار چې زما د یار په مینه کې زیړ شوی دی نو دا ځکه زه پټ ساتمه د خلقو نه لکه زر چې څوک له خلقو پټ پنهام دي سر زری که نه نو سر زر خو څوک خلقو ته ښایي نه د خلقو نه پټ دي چې راس نه چرته زه کور نه یم یا وده یم یا دی راشي ما په قتل کې او پټي کې وویسي نو رحمان بابا دا زیړ رخسار د یار په مینه کې دا یو دولت ګڼي دا یو خزانه ګڼي دا شرم نه ګڼي عاري نه ګڼي دا یو خزانه ګڼي او دا د خلقو نه پټ ساتي چې اسنه دا رانه څوک پټ نه کی ځکه زما دولت خدا دی
چې خپل ټول مخ مې سره زر شوی دی، قیمتي شوی یم. خدای و ما ورته ګلونه د جنت کړل، که داغونه مې په زړه باندې د غم دي. او رحمان بابا وایي چې زما معشوقه، زما محبوب چې دی هغه کوار څه کوي، خو خدای و ما ورته ګلونه د جنت کړل. کو زما محبوبه په ما باندې د غم داغونه ږدي، نو دغه داغونه چې دي دغه ماته د جنت ګلونه ښکاري. یعنی د چې په چا مین یم په دغه مینه کې کومه ته هر رنګ تکلیف راورسي، نو دغه تکلیف څه دی؟ دا د جنت نعمتونه دي. او حقیقت هم دا دی چې حقیقي مینه چې ده نو په دې کې تکلیف دغه الله ته د قرب واحد سبب وي. نو څومره تکلیف چې راشي عاشق په هغې باندې صبر کوي، خوشحالېږي پې، ځکه چې ده ته پته ده چې هم دا تکلیف ما الله ته نږدې کوي. نو د مینې د لارې چې کم سختی ده او کم داغونه دي، کم اور دی، کم لمبي دي، نو هغه د عاشق دپاره مزي وي. هیڅ ماڼه دې څوک له مستو سترګو نه کا، کوم یو مست دی چې قدم په لاره سم دی. ماڼه پروفیسر صاحب لیکي چې ګیلې ته ویلی شي. نو هیڅ ګیله دې څوک له مستو سترګو نه کا. سترګې مستي، نو چې کله څوک مستو سترګو ته ګوري نو بیا دې د مستو سترګو نه ګیله څوک نه کوي. رحمان بابا وایي زما د یار سترګې مستې دي او ما ورته کتلي، نو په دغې کتو په بدله کې دغه سترګې زما سره څه کار کوي؟ خو بس سوځلی یم، زیړ کړی یم، وینې را پکې وچه کړې ده، خو زه ته ګیله نه کوم، ځکه چې دا سترګې چې دغه مستې دي دا خامخا سړی خرابوي. ولې؟ کوم یو مست دی چې قدم په لاره سم دی. تاسو به لیدلي په دنیا کې مست خلق چې دی هغه په لار رواني سم قدم نه ږدي، توپونه وهي که نه. نو رحمان بابا هم وایي چې زما د یار سترګې چې دي هغه مستې دي، خو چېرې فرض کا ما ته د دغې سترګو نه تکلیف را رسي نو زه ته ګیله نه کوم. راحت بې زحمته نه دی چا موندلی، کوم طبیب دی چې په روغ صورت مرهم دی. او بیا رحمان بابا وایي چې وایي خامخا به په مینه کې ته د صبر نه کار اخلې. څومره ازمایښتونه چې په تا راځي په دې به صبر کې، ځکه چې بې مشقته چا آرام نه دی موندلی، راحت بې زحمته نه دی چا موندلی. چې راحت مومې، دمه مومې، نو د دمه خو د ستړي نه پس موندل شي. چې څوک ستړی شوی نه نو دمه به څه ومومي. او کوم طبیب دی چې په روغ صورت مرهم دی؟ طبیب دا کوم یو طبیب دی چې هغه له به یو روغ سړی لاړ شي او د هغه په روغ وجود باندې یو مرهم کېږي چې واله دا مرهم ومږه؟ نه، طبیب له چې ځي نو هغه به رنځور وي، هغه به زخمي وي، نو په زخم باندې مرهم کېښودی شي. مقصد دا دی چې ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوه، دغه مینه به تا د دنیا د لارو چارو نه وباسي. زخمیګی به دی چې کله تا زخمی کی نو بیا الله طبیب شي ستا، خو چې کله ته زخمی شو نو الله به بیا ستا د زخمونو علاج وکړي او طبیب به دي شي. خو چې فرض که ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مینه کې زخمی شوی نه یې، په مزو دې سر دی، نو څه به ستا طبیب چې دی هغه الله شي. نو که څوک وایي چې زما طبیب دی الله شي، نو لازمي ده چې د دنیا په سختو صبر وکړي. زه هر ګوره تر خپل حمد پورې شرمېږم او برهمن چې سر په خپو د خپل صنم دی. رحمان بابا عجیبه غونډه خبره کوي، د خپل یار ثنا مدح کول. چېرې زه د خپل یار چې کوم تعریف کوم نو په دې پورې ماله شرم راشي. په کوم وخت کې چې زه ګوره هندو ته وګورم، برهمن ته، چې هغه خپل سر چې د خپل بت په خپو کې کیدي، کم بت ته چې د خدای ویلی صنم ویلی دی، نو د هغې ګټې د ګټو بت چې د هغې په خپو کې د خپل سر کیدي. زما یار چې دی هغه خو رحمت للعالمین دی. نو چې هندو د خپل محبوب، لکه دا بت د دې محبوبان دي که نه، چې د خپل محبوب دومره قدر کوي چې خپل سر ولا په خپو کې ږدي، نو زه چې بیا مدح کوم، تعریف کوم، حمد کوم،
د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه په حقیقت کې د حمد د تعریف او د ثنا قابلان دي، لایق دي. بوت خو لایق نه د سجدي. نو مال په دغه شرم راشي او شرمېږم چې را ما حق ادا نه کو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې چې زه ورته یاران ویم، زه ورته معشوقې ویم، زه ورته محبوب ویم، بیا ما د هغو د تعریف کولو، د هغو د ثنا صفت کولو حق ادا نه کو. او دی هندو چې ګټې ته محبوب وي، الہ محبوب ته ویلی شي، نو ګوره دی څه چل کوي، دی خپل سر غوله په خپو کې کیدي. مقصد دا دی چې یاره چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کې، نو د هر څه نه تېر شه. و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسۍ قدم دی. اسمان دی، نو اسمان ته د عقل او د هنر او د علم لاس نه رسیږي. و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسۍ قدم دی. لکه د دې په تشریح کې تاسو ته د غنی خان دغه خبره کوم کنه، د فلسفي د ملک ولاړ او چاپیره تر عالم د خود سپین مشال پلاس کې جدا کول زیات او کم او فکر تیز نظر باریک دلیلونه کلک میخونه د منطق په پاټ کو روان په برسم. نو بیا غنی خان چې د لور شي د فلسفي لا، نو غنی خان ورته وایي چې ما وی اے د هوش او عقل درنا بل مشاله، یو به خود لیونه دی هر یو ساز دی ماتم، ستا د پوهې له دریاب نه یو قطره درنا غواړي، څه ثواب د خندا غواړي، څه مطلب غواړي د غم. غنی خان د زړه کیفیت پاغه باندې برسره کوي په فلسفي باندې، او فلسفي چې دی هغه سره د ذهن دنیا ده. نو غنی خان بلنه ورکړي هغه ته، فلسفي کړي سترګې پورته، خوله مسکۍ سترګې روښانه، خړې خړې پکې رالې د غم لړې ناګهانه. وی ای زما غمګینه زویه، عشق وجود لري نه سوری، د نور به نه عشق نه دی. وی ای زما غمګینه زویه، خیش وجود لري نه سوری، او د نور به هله ویني چې په پټو سترګو ګوري. بیا ورته سوی علم سپین مشال، علم سپین روښان مشال دی، خو پې نشي لیدی ستوري، د نور سترګې دی پزړه کې د نورونو دنیا ګوري. نو دغه د رحمان بابا غ شعر دی چې رحمان بابا وایي د اسمان و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي. د اسمان دی دې ته څوک په عقل نشي رسیدی. عقل، هنر او علم، ځکه څنګه چې فلسفي غنی خان ته وی چې علم سپین روښان مشال دی خو پې نشي لیدی ستوري. دا علم چې دی دا خو صرف د ځمکې د حده پورې دی، مونږ په د بره د هستو سره تعلق نشو قایمولی. او دا ستا دا خبره چې ته خود د عرش نه بره تللی، یعنی د عرش د مالک سره تعلق دی، نو دا ستا د علم، ستا د کیفیت او زمونږ د علم دا برابر نه دي. رحمان بابا ویلي چې واسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسۍ قدم دی. یو مینه ده چې په عرش او په کرسۍ باندې هغه خپګ دی قدم دی، لاړ شي الله له ورسي. یعنی الله سره کو څوک تعلق قایمول غواړي، الله ته کو څوک تک کول غواړي، څوک وایي چې یاره زه د الله له ورسېدی، نو د مینې نه علاوه بله څه لار نشته دی. کو څوک وایي چې یاره زه به عالم شم، حافظ بشم، مجاهد بشم، تبلیغ والا بشم، زه به طریقت والا شم کنه، صوفي بشم، زه به حاجی شم، نو الله ته به ورسم. یقین وکړئ چې په دې خبرو باندې الله ته رسېده نشته دی. الله سره تعلق قایمیږي د مینې په وجه باندې، چې مینه دې په زړه کې پیدا شوه نو بس الله له به ورسي. او د چا چې په زړه کې د الله سره مینه نه وي او عشق نه وي، نو سوال نه پیدا کېږي چې د الله له ورسي. دا ټولو علماو ته، ټولو حافظانو ته، ټولو تبلیغ والا ته،
مجاهدینو ته، حجانو ته، دیندارو ته، بيدینو ته، ټولو ته دا وایم چې دا خبره ومنئ، دا حق خبره ده چې کو تاسو د الله سره تعلق جوړول غواړئ، چیرې زمونږ تعلق د الله سره شي، نو هغه تعلق صرف د زړه نه جوړیږي او په زړه کې یو کیفیت ته چې هغه په زړه کې راشي او کیفیت د څه د مینې دی چې ستا مینه صرف د الله سره وي، نو البا ته الله لورسي، البا ستا د الله سره تعلق جوړ شي په تبلیغونو، په علمونو، په حفظونو، په جهادونو، یا دا څومره په دینداري چې دي کنه، په حجونو، په عمرو، په دې باندې الله له څوک نه دی رسېدلی. او کو ستاسو دا خبره په ذهن کې نه راځي، نو څومره دغه خلق چې وفات شوي لاړ شي قبرونه وګورئ، خو چېرې په قبرونو کې سلامت پراته و ثابت کنه، نو بس بیا تاسو هم دغه لاره اختیار کوئ، بس منځونه کوئ او حجونه عمرې کوئ، یو شی کوئ بل شی کوئ کنه، علمونه، حفظونه، مدرسې چلوئ، تبلیغونه کوئ، جهادونه کوئ، بس تاسو به هم ورسئ. خو بل لاره نشته، صرف او صرف تعلق د الله سره هغه په مینه باندې کیږي. او په دنیا کې هم داسې ده چې ته څوک خپلې نو زړه به ورکړې که نه، چې زړه دې نه ورکړې څوک نه شي خپلولی. نو الله چې دی، الله چې ته خپلې زړه به ورکړې، چې زړه دې ورکو بس لاړې، او چې زړه دې نه ورکړې سوال نه پیدا کیږي چې د الله سره تعلق جوړ شي او الله ستا شي. زه رحمان تاج ګڼم د یار له لاسه، کمې پڼ په سر د جور و د ستم دی. بیا رحمان بابا وایي چې خو زما یار زما په سر باندې د ظلم او د ستم پڼ او ګېډې ږدي، نو دا زه د سر تاج ګڼم، چېرې دا خو زما یار په ما باندې د بادشاهي تاج ما ته را په سر کړو. نو عاشق مینه داسې د الله سره، دا نه چې د مینې دعوا وکړي لکه زمونږ د تبلیغیان وروڼه چې دي یا زمونږ د دیندار، دا ولې دینداري کوي؟ دا حجونو عمرو له ولې ځي؟ وایي رزق سیوا کېږي، تبلیغ له ولې ځي؟ هلکه وایي ما د څو نه د ډېرو تبلیغ وال نه اورېدلي دي، چېرې چیله مې بس قضا کړه یو میاشت، کاروبار مې راټاو شو، یاره په نقصان کې شوم، بس فوراً مې هلکه وزت چلېله، ګینې غر کېږي. دغه رنګې دا څومره دینداره چې دي، دی چې دینداري کوي نو په دقې نقطه یې کوي، چېرې مخکې د دیندارۍ نه مخکې دی حالات ښه نه و، مالي معیشت یې خراب و، بیا څه محنت یې وکړو، الله والا حالات ښه کړو، خو د ده دا خیال چې دا ما دینداري شروع کړه نو الله را باندې فضل وکړو، خو داسې نه. نو چې کله په ده باندې سختی راشي، بیا وایي بس یا الله تا زه لیدلی یم او دا څه چل دی، زه خو هر څه ذکر زه کوم، تسبیحات کوم، تبلیغ کوم، چلله کوم، علم مې کړی، حفظ مې کړی دی، یاره ما څه نه دي کړي چې زه نه کوم، ولې زما دا حالت نه بدلیږي، ولې په ما سخته راوستله؟ نو دا د عاشق کار نه، دا کاروباري خلکو کاري. او رحمان بابا عاشق دی، نو هغه وایي که په ما باندې زما رب هر څومره سختۍ راولي، نو زه یم چې دا زما دپاره اعزاز دی. دا د رحمان بابا کلام خو دې ستاسو خوښ شوی، نورو ته ورسوي. الله مو خوشحاله